په یو کلي کې یو سړی و، نو د هغه هم دا روزګار ډېر زیات خراب شوی و. نو یو ورځ یې میخه مړه شوه. چې میخه مړه شوه، کور کې میخه ولاړه وه، نو هغه مړه شوه. چې مړه شوله نو دی استاد جي له لاړه، وایي استاد جي والله هسې مخې بند دي، وایي یو میخه راکره وایي هغه مړه شوه. نو هغه استاد جي ورته ووایي چې په دې کې به دې خیر وي، په دې کې به دې خیر وي. نو بیا څه ورځې تېرېدې، په دغه کې جناب چېرته زوی والا ګاډي ووالو، که نه چې ګاډي ووالو خو بچ شو. نو بیا دې استاد جي ته راغلو، استاد جي تا لا بل ورځ هم راغلی یم، ورته وویل مې چېرې میخه یې مړه شوه، نن مې زوی ګاډي والو، په هغه مې پیسې ولګېدې. نو د استاد جي ورته ووایي په دې کې به دې خیر وي، که نه. په دغه کې یو 2 ورځې پس بیا راغلو، استاد جي یو 2 ګړۍ ولاړې وې، هغه ګړۍ مړې شوې. نو هغه استاد جي ورته ووایي چې په دې کې به دې خیر وي. یو څو ورځې 10 ورځې چې تېرې شوې، نو په دغه کې د هغه سړی د استاد جي له رالو ډېر زیات خفه و، ډېر زیات خفه و. نو د استاد جي ورته ووایي خیر شه. نو دا ورته وایي استاد جي والله ښځه مې مړه شوه، وایي ښځه مې هم مړه شوه. نو هغه استاد جي ورته وایي په دې کې به دې خیر وي. نو به دا سړی ډېر زیات غوسه شو، ډېر زیات غوسه شو. دا ښځه پرې ډېره زیاته ګرانه وه، که نه. د استاد جي دا بس په زړه کې وایي چېرې دا څنګه چلېدله چې زه راشم، دی ما ته وایي چې په دې کې به دې خیر وي، په دې کې به دې خیر وي. نو به ده داسې چل وکړو چې یو څو ورځې پس د استاد جي پسې راغلو، وایي استاد جي تاسو له مې روټۍ کړې ده، تاسو له مې روټۍ کړې ده، که نه. نو هغه استاد جي ورته چې بالکل دعوت مې قبول دی، زه به درسمه. نو بس ده ورته په دې روټۍ کې زهر اچولي وو، چې زهر یې ورته پکې اچولي وو، ډېر د غوسې نه، که نه. چې زهر یې ورته پکې اچولي، نو بس هغه استاد جي چې څنګه د خپل کور نه راوتو، که نه، نو چې څنګه د کور نه راوتو، نو خپه یې سلیپ شوه، یا خپه وښویده، نو خپه یې بوټه ماته شوه، نو هسپتال ته یې ویوړو. چې هسپتال ته یې ویوړو، نو بس دې سړي ته هم پته ولګېده، نو دی هم ورپسې هسپتال ته لاړو. چې هسپتال ته ورپسې لاړو، نو هغه کس ورته وایي چې استاد جي والله ما خو درله روټۍ کړې. هغه ورته وایي چېرې بالکل هم ستا طرف ته در روان شوی وم، خو چې څنګه د کور نه راووتم، په هغه پاڼو کې مې خپه وښویده، او دا د خپه مې ماته را ستا د وړاندې یم. نو دې کس ورته ووایي چې استاد جي دې کې به دې خیر وي، ګینې ما خو په ایمان چې باجه کړی وې، ښه که نه.